مولانا صاحب دغه د خپلو شعرونو نه به د یوه خاطره واورو او هغه خاطره که داسې چې مخکې دې نه یې ویلي نو بیا خو به ډېره ښه وي. حمیم صاحب محترم، زه به د 2014 تقریبا یوه خاطره درته وایم. یو ورځ کابل کې وم، له یوې نااشنا شمېرې نه زنګ راغی. نو تلیفون مې وکېږه، د سلام کلام نه وروسته ما ته وایي چې ته ملا بسمل یې؟ ما هو وایي ما له نغمه فاونډیشن نه تا ته زنګ کړی، خو د فاونډیشن په نمایندګۍ نه، شخصي د ځان د طرف. ما مهرباني وکړئ چې خدمت وکړو. نو بیا یې راته وویل وایي دغه ده بېګا د نغمې مرکه وه له BBC سره، او مخکې دا راته وویل وایي یو ځان راته معرفي کړ، قصه خو یې اوږده ده. بیا یې راته وویل چې یو زه یو د نغمې زوی دا غواړو چې نغمه ذاتي سندرې پرېږدي، او بېګا وایي د نغمې مرکه وه په BBC کې. نو نه پوهېږم چې په ما ته سکایپ یاد کړ که کوم بل دغه یې راته یاد کړ، وایي په هغې کې مرکه وه، د هغه له لارې مرکه کوله له BBC سره، او چا تا شعر ماته ما ولید په کوم کمنټ کې. نو وایي او به د تا شعر سي. تا شعر ورته لیکلی و د هغو ورځو کې که مخکې؟ نو مسله خو د شعر ده که نه، د شعر د خاطرې ما یو وخت نغمې ته یو شعر لیکلی و. نو وایي هغه شعر به راسي زموږ دفتر ته، هغه شعر موږ ته ووایي، نو یو به زه سم، یو به د نغمې زوی سي، یو به د تا شعر سي. نو کوشش کوو چې نغمه شعر پرېږدي. نو هغه شعر داسې و چې ای د ژوندون د تار په څوکه رېږدېدلې نغمې، یو څو شېبې غوږ راته کېږده ای اغلې نغمې، چې نغمه کړې د ځوانۍ هغه شاتار د څه شو، د پیغلتوب هغه بې عیبه نوبهار د څه شو. نو دغه شعر بیا ډېر اوږد ده. هر څه همدغسې تېرېږي مسلمانې خورې، هر څه همدغسې تېرېږي مسلمانې خورې، د آخرت فکر پکار دی د ما ګرانې خورې. نو وایي د موږ دفتر پر تایمني کې ده، نو ته تایمني پورې ټیکسي راونیسه، بیا به زه د خپل دفتر موټر در ولېږم. نو ما ته چې زنګ راغی، خدای ته زه وډار شوم، مال کېدای سي چې د امنیت کسان یې، او د ما راپور به چا تېر کړي، ورته ویلي به یې چې د طالبانو ته شعرونه لیکي. نو تلیفون مې بند کړ، تنها بند مې نه کړ، بطرۍ مې وایسته، حتی سیم کارت مې وایست. خو د طالبانو سودا ډېره مشهوره ده، بیا مې سودا شوه، سودا مې شوه، د دې مې بېرته بطرۍ ور واچوله، سیم کارت مې واچوه، چې ګوره همداسې به د سره زنګونه را روان دي. خو زه لا شکي یم. دلته څه بلد او اشنا ملګري وو، هغوی ته مې ورته وویل چې ما ته دغسې یو څوک زنګ راوایي په نابلده شمېره باندې، او زه داسې شکي یم چې کېدای شي د امنیت کسان یې، که زه ورشم نو تاسو خو په جریان کې یئ، که نه وم بیا مې پوښتنه وکړئ. وایي صحیح ده، ته ولاړ سه، انشاءالله موږ دې پوښتنه کوو، ملګري وو درته خیر دې وسي. د دې مې همایون هېواد ته پرسوانان خبر یادش بخیر، هغه ته مې هم زنګ وکړ، ما دلته تایمني کې مې کار ده، راسه داسې زما ته مجلس ته وایي صحیح. نو زه همایون هېواد لاړو تایمني ته، تایمني څنګه ورسېدو، د هغوی دفتر موټر هم را ورسېد. هلته ډېر زموږ په اصطلاح معاصر یا ماډرن دفتر و، فوقالعاده چای او کیک هر شی راته کېښوده. نو بیا یې دا قصه بیا راته تکرار کړه، بیا یې هغه شعر له ما نه وغوښت. نو خپل ملګري راوغوښتل چې هغه شعر ثبت کړه. نو هغه شعر مې ورته ثبت کړ، بیا هغه شعر نغمې ته ورلېږلی و. بیا د ده خوښ نه شو، نه پوهېږم چې د ده په د شعر کې بعضې نقصانات دي، نو هغه باید سم شي، ځکه دی په خپله خدا باندې ډېره خفه کېږي. مثلا شعر خو داسې ده چې د ژوندون د تار په څوکه رېږدېدلې نغمې، یو څو شېبې غوږ راته کېږده ای اغلې نغمې، چې نغمه کړې د ځوانۍ هغه شاتار د څه شو، د پیغلتوب هغه بې عیبه نوبهار د څه شو. هر څه همدغسې تېرېږي مسلمانې خورې، وربل د پورته پورته لوېږي خو ګزار نه کوي. اک دې د وروځو
توره اخلي مګر وار نه کوي لیونۍ زلفې دې اوس خلاصې دې خوړل نه کوي د سترګو ډکې تومانچې دې اوس ویستل نه کوي هر څه همدغسې تېرېږي مسلمانې خورې د آخرت فکر پکار دی ما ګرانې خورې او د تا سکه له چله وځي زیاتېدې بازار کې خدای د هر وخت خریدار دی د توبې بازار کې خدای د تا زړه غواړي مخ نه غواړي وربل نه غواړي سړي ته خپله ورده کېږي مینه چل نه غواړي بیا د راته ویل هغه ملګري یو ډاکټر و دغه نغمه فاونډیشن داسې جوړ کړی و دا د نغمې ملګری و او د فاونډیشن هم د خپل مصرف هغه ورته جوړ کړی او جالبه دا ده چې د مولوي زوی و ډاکټر نو بیا یې ما ته راته ویل ته باید د شعر اصلاح کړې غالبا نغمې نه خوښ کړی چې خپل ښکلا د حسن هر انسان خو بیا ښځه ډېر خفه کېږي خدای پاک هم وایي چې او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين دوی د زینت او ښکلا سره ډېره مینه لري بیا هغه دوم هغې شعر بیا ما داسې ورته ترتیب کړ ارشاد خوند بود د خدای د هر افغان د زخمي زړه د رباب ښکلې نغمې د هر افغان د زخمي زړه د رباب ښکلې نغمې د خدای د لوی قدرت له ګوتو راوتلې نغمې ای ادمزادې ښاپیرۍ ای د مولا ملنګې یو څو خبرې به ته وانورې له ما ملنګې چې نغمه کړې د ځوانۍ هغه شاتار د څه شو چې نغمه کړې د ځوانۍ هغه شاتار د څه شو د پیغلتوب هغه بې عیبه نوبهار د څه سو هر څه همدغسې تېرېږي مسلمانې خورې د آخرت فکر په کار دی د ما ګرانې هلته خو ما داسې ویلي و چې اوربل دې پورته پورته لوېږي خو ګزار نه کوي وینا داسې ما وایه ورته وایه چې ګزار کوي نو ما بیا داسې بدل کړه چې اوربل در خپل کړه بس اوربند وکړه نور وار مه کوه اوربل در خپل کړه بس اوربند وکړه نور وار مه کوه د وروځو تورې مه را اخله او ګزار مه کوه ډېر علي په اولني شعر کې کړي وه که نه چې لیونۍ زلفې دې اوس خلاصې دې خوړل نه کوي وینا داسې مه وایه چې خوړل نه کوي ورته داسې کوي مانکیان یعنې هغه باید داسې د هغوی په ګمان اصلاح کړه چې لیونۍ زلفو ته دې ووایه لیونۍ زلفې ته دې وایه چې وهل مه کوه د سترګو ډکې تومانچې کېږده ایستل مه کوه ډېر علي په هغه شعر کې ما داسې ویلي وو چې د سترګو ډکې تومانچې دې اوس ایستل نه کوي که نه نو دا مې داسې ورته اصلاح کړه چې د سترګو ډکې تومانچې کېږده ویستل مه کوه او راشه یوسف ځان مه خرڅوه زیاتي په دې بازار کې یوسف ځان مه خرڅوه زیاتي په دې بازار کې راشه چې خدای درته ولاړ دی د توبې بازار کې خدای د تا زړه غواړي مخ نه غواړي وربل نه غواړي سړي ته خپله ورده کېږي مینه چل نه غواړي ځان ته کړه پایل د لونګین سندره سپینه نغمې جوړه الله یې بوی د نورو ته ورځینه نغمې نغمې دې د قیامت په ورځ په کار نه راځي داسې عمل د آخرت په ورځ په کار نه راځي او دنیا فاني د آخرت ته څه توښه په کار ده بس د مورجانې له سندرو نه توبه په کار بس د مورجانې له سندرو نه توبه په کار ده مورجانې مې ځکه ورته ویلي دي چې په کومه عقیده پیدا شوې ده زه پیدا شوی یم دا پرې غوښتې 14 کلونه